و چې یو سړی قسم وخوري او بیا د هغې کفاره ورکوي، ماتې کي کفاره یې ورکوي، نو آیا د لسو مسکینانو ته د خوراک په ځای پیسې ورکولی شي او که نه؟ قیمت د هغې ورکولی شي او که نه؟ الجواب د جمهور العلماء یعنی د اکثر علما د امت د هغوی دا قول دی د دلایلو په رڼا کې چې کوم ځای کې قرآن او حدیث کې ټکی لفظ د خوراک راشي نو هلته به خوراک ورکوي، پیسې او قیمت هلته نشي ورکولی، ځکه چې موږ د الله بندګان یو او بنده به هغه څه کوي چې څه ورته معبود ویلي. نو چې قرآن کې الله کم لفظ ویلی، کم ټکی استعمال کړی، حدیثونو کې راغلی، نو په هغې عمل پکار دی. بیا د هغې په مقابله کې دا خبرې کول چېرې د غریبانانو پیسو ته ضرورت وي او د غریبانانو دې ته ضرورت وي او هغې ته ضرورت وي، دا بې ځایه خبرې دي او بې ځایه په دې دي ځکه چې دا د الله د خبرې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې په مقابله کې الله پوهېږي په دې خپلو بندګانو باندې او دومره یې پېژني چې دومره موږ خپل ځانونه نه پېژنو. بندګان د الله پرېږده، موږ د بندګان د الله به موږ څه پېژنو؟ دومره یې ښه پېژني چې دومره موږ خپل ځانونه نه پېژنو، دومره الله موږ پېژني. نو الله ته پته دی چې غریبانانو ته د څه ضرورت دی او د څه نه دی. چې کله تا ته وایي چې خوراک به ورکوې نو بیا به خوراک ورکوې، دا عبادت دی. ته د الله د خبرې نه مه مخکې کېږي او نه څوک عقل استعمالي د قرآن او حدیث په مقابله کې. عقل خلک دې لپاره استعمالي چې په قرآن او حدیث پوه شي، دی په مقابله کې نه استعمالي. نو دا خبره کول چې غریبانانو ته دې ضرورت دی او د هغې ضرورت دی، داسې بې ځایه خبرې دي. سورة المائده کې الله رب العزت ښه واضح ویلي دي فکفارته اطعام 10 مساکین. نو کفاره د هغې دا ده چې لسو مسکینانو ته به خوراک ورکوي، اطعام. بیا ویلي دي او کسوتهم یا لسو مسکینانو له جامه، او تحریر رقبه یا مری ازادول. که د دې وسې نه کېږي دریو کارونو کې د یو نو بیا به فصیام 3 ایام بیا به 3 ورځې روجې نیسي. او دا قول ما تاسو ته وایي چې د امت د اکثر علماو دی. صحابه کرامو کې عمر بن خطاب، عبدالله بن عباس رضی الله عنهم، د هغوی نه داسې فتوا نقل دی، د هغوی د اقوالو نه دا خبره واضحه ده. او په دې ډېر دلایل دي. یو دلیل به دغه دی چې الله رب العزت موږ ته تعیین وکړو اطعام یې ووایي چې اطعام یې ووایي بس موږ به خوراک ورکوو، وی جامه ورکړم، موږ به جامه ورکوو. دا تپوسونه به نه کوو که زه د جامې په ځای پیسې ورکړم او که زه د خوراک په ځای پیسې ورکړم. تا ته الله چې کوم څه ویلي دی هغه کوه. بله خبره ګوره دا ده، اختیار په څو کارونو کې راکړو موږ له؟ نه، څلورو کې نه و، څلورو کې نه و، اختیار 3 کې دی. یا خوراک ورکه، یا جامه ورکه، یا مری آزاد که. اوس چې یو سړی زه قیمت ورکوم نو دا خو 4مه طریقه شوه. او قرآن کې دلته اختیار ته 3 خبرو منځ کې راغلی، 4مه خو پکې مال نه دی ذکر چې مال ورکه. بله خبره دا ده که چېرته قیمت ورکول روا شي نو بیا د دې اختیار څه مطلب شو؟ د دې خو بیا هېڅ مطلب نه شو. لکه اوس جامه موږ به جامه تقریبا په 60 روپۍ شو، هسې مثال. او خوراک چې ته غریب له ورکوې هغې باندې هم 60 روپۍ لګي، نو دا هم 60 دي، دا هم 60 دي. نو اختیار څه مطلب شو؟ چې یا جامه ورکه او یا خوراک ورکه، خو یو شی ته جوړېږي. نو ځکه راجح قول دا دی، مضبوط قول د دلایلو په رڼا کې هغه دا چې کفاره چې کوم ځای کې قرآن او حدیث کې د خوراک ټکی راشي نو هلته به څه ورکوې؟ خوراک به ورکوې، پیسې هلته نشي ورکولی. والله اعلم.